نبی علیہ السلام بارک اللہ تبارک و تعالی فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، زما پیغمبرہ منتو ټول جہان والو دا پارا اغا رحمت جو کڑے لے گلے. سمر جہانوں چ دنیا کی دی ہر جہان دا پارا تو رحمت او تو دنیا کی دے اغو دا جنچ موجود دے لاستا دے وجہ نہ دے. او اللہ تبارک و تعالی فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی پا دے مسلمانانو من دے غٹ احسانو کو. من اللہ تعالی احسانو کو علی المؤمنین پا مومنانو باندے سے احسان دے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، چکل اللہ تبارک و تعالی دوک یو رسول دا دون اولے گو، یعنی اگر انسانو بشرو فرشتنوا بل مخلوق نو انسانانو کے پیدا شوے ہو دا انسانانو شاند خوراک سکا کے کہو اگر اللہ تبارک و تعالی دا دون اولے گو دا کار داو یتلو علیہم آیاتہی، چاہ پا دو باندی اللہ تبارک و تعالی آیتنا الولی کتاب ورتخی ویزکیہم دولا پاکی ویعلمہم الکتاب والحکمہ او دو تا کتاب و حکمت خی. یو دا قرآن پاک ظاہری الفاظ یغوتا ہم خی او قرآن پاک معنی تفسیر وتا ہم خی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، دا خلق مخی بگمرائے کے ہو. اللہ احسانوں کو دا پیغمبر راو لے گو او پا دا سے مخلوق کی راو لے گو چی دیاغو دنیا کے مشہور آغا مخلوق من چا حکومت کول نغختل. دا سے جاہلانو آغا جاہلانو باندے چکالا دی اللہ پیغمبر محنتو کو او دی عربو خلقو باندے محنتو شو، پزر باندے محنتو شو. نبیا ابو بکر صدیق تر نہ پیدا شو، عمر فاروق تر نہ پیدا شو، عثمان غنی پاکے پیدا شو، علی حیدر کرار چکم جہاں پاکے پیدا شو، ابو سفیان، حسن، حسین، طلحہ، زبیر، مختلف صحابہ اکرام چی 1,44,000 صحابہ اکرام یو جماعت اللہ تبارک و تعالی جوڑ کو او کائنات دا پارا پورا امت دا پارا پورا قیامت دا پورا انسانان دا پارا نمائندگان جوڑشلو او دیغو بارک اعلان بی اللہ کو دا دو پشانت ایمان لڑے ایمان با معتبری او کو دا دون علاوہ بل شانت ایمان لڑے اگا ایمان ندے معتبر. بی اللہ دنیا دا پارا اگا معیارو گرزول دا جماعت باندے نبی علیہ السلام محنتو کو. اللہ یہ دوبا نے میں احسان کرے دے انفسہم دونہ میں پیغمبر لے کرے دے. خلق با اعتراض کو اللہ تبارک و تعالی اخپل تعریفم کی او اخپل دا پیغمبر تعریفم کی. اخپل تعریفم قل سرکی اے پیغمبر قل هو اللہ احد، او یادوتا چی اللہ یو دے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز دے، لم یلد ولم یولد نہ دے اغا نسوک پیدا دی نہ اغا دی چانا پیدا دے، ولم یکن له کفوا احد او دے اغا سوک برابر نشت دے، مور اپلار نشت دے، اولاد نشت دے، برابر وسکا سوک نشت دے، ایک تنہا یک یواز دے، اولاد نہ پاک دے، اغزات تے چا حی و قیوم دے، اغزات تے چا لا تأخذه سنتون ولا نوم دے، چتا اغمن خوب نرازی، چتا بے مرگ نرازی، چتا بے حالات سرا کمی بے شیب آگا کے نرازی، ابد الاباد لپارا دے، ازل نہ دے ابدا پوری بئی. اس شینو اغزات موجود ہو، ہر سے موجود دی بیاو مغا موجود دے، اس شیبانین جہان بفناشی بیاو مغا ذات موجود بھی. او بیا اللہ تبارک و تعالی اخپل دا پیغمبر صفتوں کی قل او اے پیغمبرہ دی خلق دا بیان کا انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، زستازو پشانت یو انسانیم ماں کی تاز کی فرق دا دے چھ ماتا اللہ تبارک و تعالی وحی لگی. اللہ تبارک و تعالی ز پاک پیدا کریم، اللہ تبارک و تعالی ز دا سے پیدا کریم چی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. زما محبوبہ تا دا سے پیدا کر شوے جو احسن منک لم تر قط عینی،
تانا زیات خیسه زما سترګو چاته څوک کتلی نه دی واجمل منک لم تلد النساء میندو چاته تا زیات خیسته څوک زیږولی نه دی چا میندو نه داسې پیدا شوی څوک نه دی چې هغه ستا په شان دی خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء د هر عیب نه ته داسې پاک پیدا کړی شوی گویا چې څنګه چې تا غوښتل هغه شان درته پیدا کړی شوی تا الله تبارک وتعالی د گویا ویلو چې زما پوزه مبارکه داسې جوړه کا سترګې مبارکې داسې جوړه کا سینه مې داسې جوړه کا مخ مبارک زما داسې پکار دی ویښته مې داسې پکار دی غوږونه مبارک لاسونه سینه ټول په هغې باندې ویښتو دا ټول چې کوم دی گویا تا په خپله غوښتلي وو داسې ته پیدا کړی شوی ستا په شان ته څوک شتی نشته ستا په شان ته دنیا کې څوک هم نشته دی دغې وجې نه حضرت مولانا خواجہ نفیس اللہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دنیا سیپ محمد موتی دنیا سیپ محمد موتی دا دنیا چې کوم دی دا سیپ دی سیپ کوم چې بارنا دا د سمندر کې یو شی بار ته شي بارونه دی هغه اسمان ساس کې ولګي هغه الله تبارک وتعالی موتی جوړ کی نو دا دنیا چې کوم دی دا سیپ دی ته پکې دنه موتی موتی ته پکې کاڼې ښایسته اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم دیاغنا بغیر با دنیا سنگوا بیا درود شریف لیگی مقصود کونین محمد مطلوب دارین محمد اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا و دوار و جہان و مقصود من اللہ تبارک و تعالی پیغمبر دے مقصود کونین ہم آغا دے اور مطلوب دارین ہم آغا دے اور دقا وجہ نبی فرمائی مخ کے جمیل امام اے رسول امین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں او دقا وجہ نبی فرمائی اغا چے مصطفیٰ مجتبہ تیری حمد و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں مصطفیٰ مجتبہ تیری حمد و ثنا اے دے اللہ محبوبہ ستا حمد و ثنا کول ستا تعریف کولو زما پا بس کی نشتہ دے زما پا دسترس کی نشتہ دے دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں زما جب آغا شانتا بیانو لے نشی ظلمی آغا شانتا بیانو لے نشی سنگا جستا صفات تھی اور دغه وجہ بیا فرمائی تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا ستا سکہ ستا نبوت اگر آواز دیزی کے نہ دے تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا ہر عالم کے ستا چکم دے رحمت العالمین لہذا ہر عالم کے ستا سکہ چکم دے آگا چلے دا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا پزمکہ کے امستا چرچہ دا پاسمان کے امستا چرچہ دا لہذا ستا پشاندہ سوک نشتہ دے دغه وجنا بیا فرمائے سید الاولین سید الاخرین اولنو سردارم تے دے آخرنو سردارم تے ستا پشاندہ سوک نشتہ دے زمان محبوبہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے یا اللہ قدرت دا سے تجو کرے جملہ اوصاف جو سمرہ وغٹول پتا کے خود لے شوی دی دی مخکنو انبیاء جو سمرہ خائصو اور دی مخکنو انبیاء جو سمرہ صفات و خیستہ اٹول پتا کے خود لے شوی دی لہٰذا اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے دی ازل و ابد حسین خیستہ ستا پشانتا سوک نشتہ دے اور مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ فرمائی سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روئے نقش محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کو مکان کو سجایا گیا ٹول نمخ کی سب سے پہلے مشیت کے انوار سے اللہ چکم مشیت ہو دیا غیر انواراتنا اللہ تبارک و تعالی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقش جوڑ کو اور بیا دقا نقش دے رانا سر اللہ تبارک و تعالی دا نور جہان چکم دیا جو کرے دے وہ محمد بی احمد بی حامد بی محمود بی حسن متق شاہد بی مشہود بی اگر محمد دے اگر حامد دے اگر احمد دے اگر محمود دے حسن مطلق کے شاہد بی مشہود اللہ والا سے حسن کرے دے چی اگر مشہود دے اگر شاہد دے علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی اگر شانت علم انسانانوں کی چاہ سکا نشتہ دے اگر شانت حکمت انسانانوں کی بل چاہ سکا نشتہ دے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اگر مدی انسانانوں تا حکمت اور کتاب خی کار دا غیرے لیکن ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا ظاہراً زمان پیغمبر اگر پا امیانوں کی چا اللہ فرمائی لکتا نرازی
تا چانه لستلی نه دی په دې کې د الله تبارک وتعالی راز و که نبي کریم صلی الله علیه وسلم چانه څه لستلی وی یا ور لیک راتلی نو بیا به دې خلقو وي چې دا خو تا چانه زده کړي اوس موږ ته بیانوي دغې وجې نه څلوېښت کاله نبي علیه الصلاة وسلام مکه مکرمه کې تېري څلوېښت کاله پس هغه قرآن بیاني هغه الفاظ بیاني چې دی نه مخکې چا نه اورېدي دا د نبي علیه الصلاة وسلام هغه صداقت دی بیا فرمایي اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا شفقت دی هغه په انسانانو باندې صرف نه دی په پیرانو باندې هم دی په زناورو باندې هم دی انتهایی شفیق امت اللہ تبارک و تعالی ورکړ دی اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا دغه رحمت دومره دی چې موږ هغومره سوچ هم نشو کولی څومره هغه د انسانانو دپاره رحمت دی جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا په دې جهان کې چې کوم عالم جوړ شوی دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مونږ ته پوره رحمت للعالمین جوړ کړی پوره عالمونو دپاره نو څومره عالمونه چې دي هغې باره کې فرمایي ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا دا څومره عالمونه چې جوړ شوي دي دا د نبي علیه الصلاة وسلام په رحمت سره هغه چې کوم دی هغه سجاو کړی شوي دي ښایسته کړی شوي دي بیا فرمایي اخري کې مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہو قاسم او قاسمه امام قاسم نانوتی رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند هغه مهتمم دی او بنیاد هم هغه د دارالعلوم دیوبند دی خو هغه فرمایي مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہو قاسم د حشر ډر د قیامت ورځې ماله ولې ډر یره ده میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ زما آقا زما مالک زما محبوب زما وسره مینا زما جو امت هغه په طریقو باندې تیر کړی دی لہذا جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا جنتوں میں هغه په لاس کې الله تبارک و تعالی خدای کوثر به هم هغه په لاس باندې الله تبارک و تعالی تقسیمي زه خو د هغه امتي ما زنه یریږم د قیامت حشر ما سره یاره نشته دی هغه به زما سفارش کوي الله تبارک و تعالی مونږ ته تاسو داسې پیغمبر را کړی دی